الله الرحمن الرحیم. نن د روژې 14مه او د مې د میاشتې 6مه نیټه ده. نن تاسو ته بیا یو شاعر معرفي کوم چې دې شاعر څنګه په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او دا شاعر د کوم ځای نه او مکې ته څنګه راغی او د مکې خلکو ورته څه وویلې. دا طفیل بن عامر دوسي و. د یمن ډېر لوی او مشهورې کورنۍ دوس کورنۍ نه او همدارنګه د کورنۍ نه و او همدارنګه دی یو ډېر ښه او نوموړی شاعر و، ډېر هوښیار او پوه سړی و. کله چې دی مکې ته راځي او د مکې خلک مخکې د دې نه چې دی هلته راځي، دی هلته پخوانی شهرت هم لرلو او خلکو ورسره پېژنده د مکې اهل مکې. نو دې ته په دې راتګ کې ورته وایي چې ته خو په خیر راغلی او ته خو ډېر محترم او معزز سړی او په مکه کې دغسې یو سړی پیدا شوی دی چې دلته ورور په ورور په جنګ اچولي، ښځه او مېړې په جنګ اچولي او یو د بل په منځ کې نفاق راوستی دی او یو مشکل موږ مکهوالو ته جوړ کړی دی. نو ډېر احتیاط وکړه چې د دې سړي سره مخ نه شي چې دی تا ته څه ستونزه او مشکل پیدا نه کړي او تا ته دغه شی چې دا من کې پیدا کړی چې تاسو په تا کې او ستا د لارې په یمنیانو کې پیدا نه کړي. هماغه دا ډېر زیات فکر کوي طفیل او په دې خبره باندې ډېر سوچ کوي چې رښتیا هم دغسې کومه پېښه ونه شي، ځکه هغې دپاره خو د مکې خلک یو څه دغه و د منلو وړ و چې دا شاید رښتیا ووایي، ځکه دا دلته د یو پاک او د سپېڅلي ښار اوسېدونکي دي. نو په دې لحاظ باندې دی چې راځي نو چې څه وخت دی حرم ته ځي او که د کعبې په لوري ځي نو دی د خپل عبادت سره کار لري او په خپل حتی کوشش کوي چې دی د نبي علیه السلام سره هېڅ مخ نه شي او د هغې هېڅ خبرې وانه وري او دی د دې دپاره چې دغه کار مخې نیولي په غوږونو کې مالوش دي او دی غواړي چې د هغې خبرې وانه وري. همدا کار کوي خو ځي او راځي ورځ نیمه کې بل ورځ نبي علیه السلام په خوا کې ولاړ دی چې عبادت کې یو څه آیات شریف به وایي نو هغه دی اوري او فکر کوي چې دا خو ډېرې ښې خبرې دي او دا باید د نږدې نه ترې واورمه. د ځان سره وایي که خبرې بدې وي سړی بد و خو پرېږدمه او که چېرته خبرې ښې وي او دغه وي خو ورسره به په لاره لاړ شمه. په زړه کې یو فکر او سوچ راځي خو څه وخت نبي علیه السلام روانېږي دی هم ورپسې غلی ځي چې کور ته ننوځي دی ترېنه اجازه اخلي هلته ورسره کښېني ورته وایي چې زه دغه قصه ورته کوي چې زه د دغې قبیلې سړی یم، د یمن نه راغلی یم او شاهد سړی یم، پوه سړی یم او په هر څه پوهېږم. مکه کې راته خلکو داسې ویلې ما هم دغسې یو کار وکړو خو ستا خبرې مې چې نن واورېدې راباندې ډېره اغېزه وکړه. تا سره څه پیغام دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته قرآن کریم لولي او ورته د اسلام بلنه ورکوي. دی فوراً اسلام مني او ایمان راوړي. پیغمبر علیه السلام ته وایي چې په ذات د رب مې د قسم وي چې ما اوسه پورې دغسې خبرې نه وي اورېدې دومره خوږې او ښایسته، ځکه دی خو یو ظریف انسان وي، دی خو یو شاعر انسان وي، دا خو د لفظونو جادوګر دی. نو په دې لحاظ باندې د پیغمبر علیه السلام په خبرو ډېر زر باور کوي، ډېر زر یې مني او په څه وخت چې دا خبرې مني نو پیغمبر علیه السلام ته وایي چې اوس خو زه بېرته ځمه د یمن په لوري. نو داسې وکړه چې ما ته داسې دوا وکړه چې هغه قبوله شي او زما قوم په ما اعتبار وکړي او چې زه هغې ته بلنه ورکړم. پیغمبر علیه السلام دې ته دعا کوي چې پروردګاره دې ته یو څه ځانګړنه او یو څه د ولایت برخه ورکړي. هماغه څه وخت چې دا بېرته یمن ته ځي نو د یمنوالو ته او د ټولو ته بلنه ورکوي او چې تاسې ایمان راوړئ او یوازې د دې مېرمنه او د دې پلار د دې بلنه مني. نو دی خپل قوم ته ډېره بلنه کوي خو زر په ایمان نه راوړي. بیا وروسته یو څه کسان د دې په دعوت باندې ایمان راوړي او د دې سره کله چې دا بیا هجرت کوي د خپلې کورنۍ سره د خندق د غزا نه وروسته لږه یو څه موده وروسته د یمامې په ورځ باندې دی په لاره په شهادت رسیږي. انا لله و انا الیه راجعون رضی الله عنه او تر بیا سلام علیکم. ډېره بخښنه غواړم زه د خپل کامرامین عباس جان نه چې تاسو زما په څنګ کې ولیدو مننه کوم. سلام علیکم. تر بیا.